زه خو ساده ګل یمه ښایسته لکه د ګل یمه خلک خندومه د هر چا د سر ګل یمه زه خو ساده ګل خلک په ځان پسې خندومه زخمي زړګي خوشحالومه خلک په ځان پسې خندومه زخمي زړګي خوشحالومه زکه خود هر چا د زړه اتل یمه خلک ساده ګل یمه دا یو شعر دی داجي ته چا راخسته ډالۍ د داجي دپاره دی خصوصي د داجي دپاره دا یو شعر ډالۍ ویم که مې سر قلم شي داجي که مې سر قلم شي واده غواړم او که خوراک زما ټیپر شي واده غواړم اوی داجي ولې داجي ولې سات خو دې داسې کې نو ولې ما څه چل کړي وایم شخ کو دې وختو مخکې به د مشرانو مخکې چا خبره نه شو کولی او ته ځا خبرې کې نو داجي ما خو شعر او دا مې تاته ډالۍ نه کاشته نه د اوزګاشته به صرف تپې دي او شعرونه دي نو داجي بل کار وکړه د ټچ موبایل زما لږ کمزوری دی بل له روانه بیا به ټیک ټاک یې کومه وځه زه خو دې به مال لکه یاده ده خدای دې په نیکه واده وه وایم مسلمانه وایم هغه نوجي بدماسه په سوال جواب کړی یا وایي که نه حجرې ته راشه وایم په دې چې څه سامان به راسره کوي وایم وځمه چې بیا سې بیګار دي مسلمانه وایم خانجي انشاءالله دا پروګرام هم خدای پاک په خیر وکړي او همداسې کار دی که نه تا خو هغه لیک ته جواب کړي اب هم اوس خدای پاک راولي یا هغه رجي هغه چشماټونه روان دی خانجي سلام علیکم وعلیکم سلام ما پپی دې احمد شاه ما څه دی راته وایي ما درته دا وې زما نوم دی نولې بدماش او زه د مار سره جنګېږم لکه د نولي مسلمانه نو جي ما ته څه خدمت دی اسلمیا دا پوهه که وایم داسې کار دی که نه زمونږ د ناظم صاحب درواره واده دی نو ته به داسې یو اعتمادي کس وګورې چې د ده کور دا صفایانې وکړي او ناظم صاحب ته دې بېغمه څه که نه ما سره داسې کس دی که نه وایم چې د میدان نه به د دوړې وباسي دوړې وایم چې روب دا به برابرې صحیح ده روب دا لکه څه مطلب مطلب یې دا دی چې داسې کس وګوره چې نیم بدماش وي وایم خدایه پاکه دا زه په کش بکش کې ګرځم مسلمانه داسې کار دی که نه وایم زما خو په سوچ کې ساده ګل و خو د هغه خو نه روب شته او نه داب شته خو زما داسې چل به ورسره وکړو که نه دوکه به کوي وایم داسې کار دی که نه ناظم صاحب چې وایم تاسې پېژنم خلاصه وایي که نه بس زه ځم او سړی د نیمه ګنټه کې رالېږم وایي که نه پوه شوې خو داسې کار به وکړې چې صحیح مزېدار سړی لاله راولېږه صحیح ده که نه بېغمه شه بېغمه شه ناظم صاحب بس دی به غم وکړي انشاءالله بس ته غم وکړه صحیح ده خو لږ تادیب یې وکړه لکه د نولي ټیم پکې نشته بس غم مه کوه غم مه کوه تاسو ورته چای وڅښه زه راځم ځه بابا قنچکو کاکا سلام علیکم وعلیکم السلام په خیر راځې بچي مزې مې مهربان دی وایي که نه دا شوې او که نه تاسو خو د چا غم نه کوئ یو ګیلاس شربت درک درکې نه کېږي مسلمانه او ټول اوس چې کوم نه ساده ګل په غم کې ګرځم یا زویانو ته زیدې سم وکړه ته ګیلاس دې زه بوتل شربت وڅښمه دومره نه ما ته پته ده خو داسې کار دی که نه بس پرېږده دا خبرې چې مه کوه بس پرېږده وایم سړي مې د نوکر کړه دا شوې وایم د محسم ځای کې ولګاو نوکر شو دا شوې بچي او که نه داسې څه که نه که چاته دا کار سمون خوري نو ماله ته خو د ګیلاس شربت یادوې یا پیاده څه یادې بوتل د باندې څښم بوتل ما ته پته ده دومره نه دی خو دا پرېږده وایم هغه نولي خان نه دی وایم هغه سره مې د نوکر مسلمانه او واده وکړه را روان دی د نوکر ضرورت دی ورته وړه که نه صرف صفایان یې مپیان دي او بس سیټینګ میټینګ یاو ما مې که بل څه دي ما دا خو بدماش سړی دی که نه نو ما دې خو بدماشي نه شي خو دا سره خو یو ساده ګل دی نه دې ته له بدماش جوړوم که نه هغه خو به داسې ساده ګلان ما ګلان نه لګي دا شوې او که نه او وایم دې چېرته دی نو بچي ما ته خو پته نه خو دا به دوه دبه ورپسې وګرځو او ته راځه چې لږ سیټ کړو او راځه وایم نولي خان یې مخامخ کوو نو چې لږ بدماش روب دا وي او که نه راځه وایم پته وي چې مسلمان یې چې وایم دا سړی چېرته وکړې اورې که نه دا شاید خوړلی به همدې باغ کې چېرته ګرځي چټې به ودي ولې هغه دی راځه پاڅېده چې ته پاڅېد بیا به دې خدای په ګوته راکړي او وایي خاموشي د لوی کمال مظاهره ده خاموشي د لوی کمال مظاهره ده
د ژورو اوبو هېڅکله شور نه وي او په خاموشۍ پسې مې مه ځه چې ساده یم د چا له قصده په خاموشۍ پسې مې مه ځه چې ساده یم اباسین چې کله ډک شي نو د شور وځي ساده ګله وایي سترګې به هر چا تورولي سترګې به هر چا تورولي او په دې دله ملت کې زه به ګوته شوم هله دا خدای جي او چشمه ټولې خدای خبره چې بیا مې څه چل کړی ¡Vamos, llega, musulmana! ¡Vamos, llega! ¡Ay, sal cuando te digo, te llega! ¡Vamos, llega, cana! نو ما څه چل کړی دی چې چا سره کونټۍ نه چا د جاروګر خو یا مسلمانه وایم نوکري مې درته کتلې نوکري نو تاسو خو منډې وښئ نو خو نه پیدا کېږي غون کلي کې د پسې وګرځېدو مسلمانه او پیدا کېږي نه وایم نوري بدماش سره مې نوکر کړی او په ایمان راپنځه شه وایي داسې دفتر ولې وګوره چې ایر کنډیشن پکې لګېدلی او تاویدو والا کرسۍ هم پکې ای سات خو دې وایم ته چې په دې چټو پسې ګرځې که نه نو په دې اولو کې تا د دغه څیزونه لګېدلي نه خیر دی دا خو نوکري دی وایم دا نه دي دا هلته به دې دا کار یې او داسې داسې به کې او غټه پسل لګېدلې غټه پسله نو اوس څه وکړو وایم داسې کار دی که نه چې د هغه روب داب والا سړی پکار دی رب دا به او تا نه زه د روب داب سړی جوړوم پیش وکنه نه زه بدماشي نه کومه نه کنه نو مسلمانه وایم تنخواه نه اخلي تنخواه خو اخلم خیر دی نو ته وخت داسې ووامه مهرباني وایم ته نو پرېږده او که نو کا زما د راځم پسې ده هلته دې اوس برابروم او دې خوا راشه لکه دې خوا راشه دا راته ووایه چې نولې بدماش پېژنې که نه سړی راته ښایي نولې بدماش به ما ته په کوم ځای کې میلاو شي دا خو ماته اجرتي ښکاري که د هغه ځای ورته ښیم نو هغه مې وژني او که نه ښیم ورته ځای نو دی مې وژني دا خو کوڼ دی د خدای ظالمه د یخته دې لږواړه چې په دې غوږونو دې هوا لګي نولې بدماش ته یادومه ځه مړه دماغ دې خراب دي دې خوا راشه لکه خبره وره دا راته ووایه چې د نولي بدماش ځای په کوم ځای کې دی نولې بدماش راته ښایه په ایمان بس کړي هغه هم بدماش ته دا خو هم د بریدونو وینې ساز ځان ورته بل څه جوړوم وی غر کسی ما ته څه پته لګي نه پېژنمه خطیره پېژنې نه ښه خیر دی خفه نه شي ځه وایم په هغه څه کې راځه مړه دلته به یو ټینګړه واچوم خیر دی مهرباني الله دې خفه نه شي ځه ځه ورځه دا پکې را کړو شي دا خیر دی مخکې ځه کاکاجي خبره وره لږ را مخکې شه دا راته ووایه چې د نولي بدماش ځای په کوم ځای کې دی د هغه اجره راته ښایه د خدای ظالمه په خپله دونه غټ بدماش دی که نه یم کوره لیکنه د خپې جله ماتوي زما د بدماشۍ تا ته پته نشته یو خبره او دویم ډز خو سړی راته ښایي چې په کوم ځای کې دی ما نه خواږم چې ته ښه کار نه شي که نه په ایمان چې نه یې ورته ښیمه داسې کار به وکړې که نه چې سیده به لاړ شي او چې راته وشي مخامخ حجرې ده ورځپي نه نه وردم ودي که ته را سره مخکې کېږي نه نو بس تا نه هم یو ډز راځه ځه اوس بیا پته ولګي ناظم صاحب پروګرام خو ټیک روان دی خدای پاک پر څخه په خیر وکړي السلام علیکم جی وعلیکم سلام یا لکه سپی در پسې شوی که څنګه چل دی داسې رامنډې وښئ خیر خو دی وایم ناظم صاحب سپی را پسې نه دی شوي یو بدماش راغلی دی او ستا د حجرې تپوس یې کو خو موږ ورته ستا ځای ونه ښو زما نوم نولې بدماش دی او زه د مار سره جنګېږم لکه د نولي تاسو یې ما ته پرېږدئ ځئ تاسو شابه خان دا راته ووایه چې څه مسله ده السلام علیکم وعلیکم سلام وایم چې دا نولې بدماش دی ها هغه نولې بدماش دی ستا پسې خو زما خپې ماته شوې یا لکه دا راته ووایه چې ته یې سو دا خو به پته په دې میدان لګي چې د دې میدان نه داسې ډوړې پورته کوم خو دا راته ووایه چې ستا حقیقت کې نولې بدماش نوم دی یا لکه زه نولې بدماش یم خو زما د داسې خلکو سره تعلق نشته دی ته یې څوکه د دې خلکو سره خو ستا تعلق څه شي دا راته ووایه چې ستا د وراره واده دی بلکل زما د وراره واده دی بس اوس ګیر شي همدا دی اوس خو د دې ځای نه بغیر داسې نه ځمه چې څو پورې یو خبره او دویم ډز
د دې میدان نه بل سیدوړي پورته کوم د چا نه خسته نه پدې شه منم دی دا راته وایه چې تا جمال ته ټلیفون کړو چشماټو ته یعنی که ما جمال ته بالکل ټلیفون کړی بالکل دا دی او صحیح او دا سره بل ملګری دی دا اسلامي دی بالکل خو ته یې څوک وروره دا پته خو به اوس لګي یعنی که دا راته وایي چې تا جمال ته دا خبره کړې وه که نه وه کړې ما ورته کړې وه او ما ورته زما یو سړی پکار دی او د وراره واده دی زما د وراره واده دی بالکل اوس خو دې بیخي بس دا حقیقت ده دا خبره د خدای ظالمه من ټول کلي دنه اور کې ولاړ دي نو دا ستا هغه بدماشي ده خپله بدماشي ورته وښیه یعنی که خدای دې تباه که سترګې سرې دي ظالمه چې ټیک د نولې بدماشي به خو دا څه دي ورسره نه خپل منځ کې میټینګونه پرېږدئ زما سره خبره وکړئ زما دومره کړه ته سره نه لګي یو خبره دویم ټاس خو زه خیر دی تاسو سره به لږه ګزاره وکړم یعنی که اسلامیه دا دی څوک یار مام ناظم صاحب ما ته خوب پته نه لګي ستا میلمه دی بس اوس به دا پته به اوس په میدان لګي اوس یعنی که دا سړی کنټرول کړه ډزوري کړه باندې ګورې دا راته ووایه چې تا چشماټو ته ویلي چې زموږ یو کس پکار دی یاره ما ورته ویلي ویم ما زما یو سړی پکار دی نو ته څوک یار تا خو زه نه پېژنم دا پته به اوس په دا چشماټونه لېږلې وه وایي دلته واده دی صفایي پکې وکړه په هغه حجره کې ناظم صاحب دا خو د کور هغې صفۍ نه رالېږلې دي ویوه دا سر څه ولې صفې والی صفایي وارې ما دا خدای تباه و برباد کا ظالمه سخته دې باندې د قدم مرګ تېره کړه صبر کوئ صبر مه کوئ صبر وکړه څه وایي خلک ته پوښتنه وکړي لومړی د څه نه چې ته څه نه راغلی دلته نو څه نه راغلي د والي چل نه لري لکه دمه پکې کوئ اوس بیا شو